السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. راځئ نن د مطالعې اړوند یو خبره وکړو. موږ ټول انسانان مطالعه کوو او د روانشناسۍ څیړنې د سوشل روانشناسۍ څیړنې دا وایي چې مطالعه موږ ته وایي څه شي راته وایي په د نړۍ په 3 درجه هیوادو کې لکه افغانستان کې مطالعه کمه ده. موږ د دې دپاره چې وتوانیږو خپل هیوادونه پرمختللي کړو، باید اولین څه چې منځته راولو هغه مطالعه ده. مطالعه ډېر یو مهمه ځای لري زموږ په ټولنه کې، په ټوله دنیا کې، د هر فرد په ژوند کې. د مطالعه داسې یو ځای لري د یو فرد په ژوند کې چې هغه د فرد د ژوند لاره مسیر یې د دې دپاره چې یو متمدن کس واوسیږي، یو پوه کس واوسیږي، یو د فکر او نظر خاوند واوسیږي، ډېره مهمه ده. مطالعه مهمه ده ځکه چې مطالعه د دې سبب کیږي، د مطالعې عوامل فاکتورونه د دې سبب کیږي چې د انسان د علم رشد وسي، د فرهنګ رشد وسي، او موږ داسې یو انسانان ټولنې ته وړاندې کړو چې هغه د دې سبب سي چې د ټولنې د پیشرفت سبب سي. خو دا په یاد ولرئ، مطالعه داسې نه ده چې نن دې نیم صفحه مطالعه کوي، سبا چې یوه صفحه مطالعه کړه. نه 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 نه، مطالعه باید یو پروسه واوسیږي هره ورځ، او هغه باید هره ورځ موږ ساعتونه وخت ورکړو مطالعې ته. نو بیا موږ کولی سو چې یو پرمختللی فرد واوسیږو، یو پرمختللی د ټولنې غړي واوسیږو. همیشه په یاد ولرئ چې مطالعه د دې سبب کیږي چې یو آګاه ځان واوسیږو، او د دې سبب کیږي چې خپل ځان وپیژنو، او د دې سبب کیږي چې خپل ځان ته ارتقا ورکړو. مطالعه د دې سبب کیږي چې انسانان خپل حقوق وپیژني او خپل حقوق درک کړي، خپل د حقوقو سره آشنا سي. ما چې پخوا مطالعه نه کول، کله چې زه یو 19 کلنه انجلۍ وم، هیڅ مطالعه مې نه درلودل، واده سولم خو سلګنۍ ظلم راباندې کاوه. زه نه په پوهېدلم چې دا ظلم دی. که چیرې زه په پوهېدلی چې دا ظلم دی، ما به د ځان دفاع کولی. ما دفاع ونه کړل، د ځان بایپولر ناجوري باندې اخته سولم. څومره بد اوس. زه نن ډېر تاسف خورم چې ای کاش ما په خپل نوي ځوانۍ کې مطالعه کوله. ای کاش زه پوه وای، زه به نه ناجوړه کېدله. راځو وایي مطالعه د دې سبب کیږي چې د پرمختللي هیوادو سیاستمداران خپل هیوادوالو ته دوکه ورنکړي. ډېر به مو سیاستمداران لیدلي چې خلک خطاباز خلکو ته دوکه ورکوي. ولې ورکوي؟ ځکه چې هغه ملت یې نه په پوهېږي. هغه پرمختللي هیوادونه چې په لومړۍ درجه او په 2مه درجه کې دي، هغوی سیاستمداران خپل هیوادوال نسي خطا ایستلی، دوکه کولی نسي. که چیرې تاسو غواړئ د نن ورځې د سیاستمدارانو په مقابل کې ودرېږئ، که چیرې تاسو غواړئ د نن ورځې سیاستمدارانو ته ماته ورکئ، نن خپل په کور کې خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته، خپل خپلوانو ته، خپل محصلینو ته، خپل در لاس کښته کسانو ته کتاب ورکئ، مطالعه وکئ. خو په یاد ولرئ مطالعه هغه وخت مؤثره تمامیږي چې یو پروسه واوسیږي، همیشنۍ، ډېره او مؤثره، نو بیا تاثیر کولی سي. د نن ورځې غلط سیاستمداران یوازې په مطالعه موږ ناکامه کولی سو. د نن ورځې هغه سیاستمداران چې پر تا ته دروغ وایي، تا ته دوکه درکوي په یوه بانه او په بله بانه، یګانه حل لاره یې دا ده چې موږ مطالعه ډېره کړو، علم مو ډېر کړو، پوهه مو ډېر کړو، کرار په تدریجي توګه مبارزه ورسره وکړو. که په تدریجي توګه د نن ورځې د سیاستمدارانو سره که هغه که هر څوک واوسیږي، موږ په تدریجي توګه مخته ورسره ولاړ سو، موږ کولی سو هغوی ته شکست ورکړو.
ګورئ د مطالعې څومره لوی لوی اثرات دي. مطالعه د دې سبب کیږي چې هم ته کامیابه سې، هم یو ښه ژوند ولري، او هم وکولای سي خپل د ځان د حقو د حقوقو دفاع وکړي، او هم وکولای سي په طولاني مدت کې د خپل هیواد هغه سیاستمداران چې ستا د هیواد په ګټه نه دي هغوی حتی د رتبې څخه پورته کړي. علم دا کار ستاسو سره کولی سي، بې علمي یې نسي کولی. او علم په مطالعې سره ډیریږي. همیشه په یاد ولرئ یوازې درسي کتابونه د دې سبب نه کیږي چې تاسو پیشرفت وکړئ. هغه وخت تاسو پیشرفت کولی سئ چې آزاده مطالعه، سیاسي مطالعه، مذهبي مطالعه، خپل ګڼ شمېر مطالعې ډېرې کړئ. مننه چې غوږ مو نیولی.